افغانستان او طالبانو ته د خطر زنګ. د امریکا نظامی مشرانو سره د عاصم منیر د ملاقاتونو تر شا پټه لوبه رسوا شوه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د جوړېدو څخه تر اوسه د امریکا او انګریز هر ډول ته ګډېدلی او د هغوی د ډالرو لپاره نور هیوادونو کې ډالري جنګونه خو څه چې آن خپل د هیواد خلک یې هم داسې تباه کړي چې تر اوسه پکې نه سیاسي او نه هم اقتصادي ثبات شتون لري. اوس تازه د غرب د ډالرو لپاره بیا د افغانستان په سر بله معامله شروع کړې. تازه خبر دا دی چې عاصم منیر افغانستان کې د عملیاتو پیلولو لپاره امریکا سره خبرې کړي. امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان پوځ مشر جنرال عاصم منیر له لوړپوړو ملکي او نظامي امریکایي مسؤلینو سره کتلي او د افغانستان په تړاو د دغو ګټونکو د دغو کتنو ځینې جزئیات رسنۍ شوي دي. د پاکستاني پوځ د رسنیو او عامه اړیکو ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کتنو کې پر سیمه ییزو امنیتي اندېښنو ځانګړی تمرکز شوی دی. پر دوه اړخیزو ګټو، نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي اندېښنو او په پاکستان کې پر روانې ناامنۍ هر اړخیز بحثونه وشول. امریکا ژمنه وکړه چې د دغو ګټو د تعقیب لپاره به په شریکه کار کوي. پاکستاني استخباراتو ته نږدې رسنیو په پسرلي کې په افغانستان کې د خپلو اهدافو پر ضد د عملیاتو پیلولو لپاره له امریکا څخه سلګونه د شپې دوربینونه، مالي مرسته او پر ګډو ګټو او خطرونو هم خبرې کړې دي. خو دا چې امریکایي غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی او که نه تر اوسه یې په اړه معلومات نشته. 2 ورځې وړاندې د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هرات کې یوې غونډې ته وویل امریکا ورته ډاډ ورکړی چې د دوی د هیڅ نظامي حرکت ملاتړ نه کوي. شنونکي وایي پاکستان به دا ځل د TTP د ځپلو په پلمه امریکا ته د ډرون هډې ورکړي او له هغه ځایه به افغانستان کې ګډ عملیات وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.